بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک نتلوه دا چې بیانوي منګه علیک تا ته پیغمبره من الآیات آیاتونه دي او ذکر الحکیم او نصیحت دی ډک د حکمت نه. ان مثل عیسی بشک حال د عیسی علیه السلام عند الله پنځ د الله کمثل آدم پشان د حال د آدم علیه السلام دی. خلقه پیدا کړی وو آدم من تراب د خاورونه ثم قال له بیا ویل غتا کن موجود شه فیکون موجود شو. الحق من ربک دا بیان حق دی د طرف د ربستانه. فلا تکن من الممترین پس مکیږه ته د شک کوونکو نه. فمن حاجک نو که څوک جګړه کوي تا سره فيه پدې کې پس کې په عبدیت د عیسی علیه السلام کې من بعد ما جاءک پس د دینه چې راغلی دی تا ته من العلم علم. فقل ورته ووایه تعالوا راځئ ندعو چې راوغواړو ابناءنا زامن خپل و ابناءکم او زامن ستاسو ونساءنا او ښځې خپلې ونساءکم او ښځې ستاسو وانفسنا او نفسونه خپل وانفسکم او نفسونه ستاسو. ثم نبتهل بیا به مباهله وکړو زاري او عاجزي به وکړو الله ته دعا به وغواړو. فنجعل وبګرځو مونږه لعنت الله لعنت د الله علی الکاذبین په دروغجنو باندې. ان هذا بشک دا له القصص الحق دی خامخا بیان حق رښتینی بیان دی. وما من اله نو نشته دی هیڅوک لایق د بندګۍ الا الله سوا د الله نه. وان الله وبشک الله له العزیز الحکیم خامخا هم هغه دی زورور او حکمت والا. فإن تولوا پس کچری مخ واړول دوی فإن الله نو بشک الله علیم خپوه دی بالمفسدین په فساد کوونکو باندې.